دې کې احتیاط دی انشاءالله. بله مسله، اعتکاف په څه سره ماتیږي؟ اعتکاف د څه سره ماتیږي؟ مبطلات الاعتکاف. اولنی خبره، او په دې باندې اجماع ده، په دې باندې څه ده؟ اجماع د علماء. امام ابن المنذر، امام ابن حزم دا خبره ذکر کړې ده، په دې باندې د علماء اجماع ده چې د کوروالي سره اعتکاف ماتیږي. د څه سره؟ الجماع سره، د کوروالي سره. د اتفاقی مسله ده. دغه شان ښځې سره میلاوېده یا د وینځي سره د شهوت په نیت، د شهوت په نیت، بغیر شهوت نه که میلاو شي نو اعتکاف نه ماتیږي. په دې څه دلیل دی؟ بارک الله فیک. دی دلیل دی. عائشه رضی الله عنها به پیغمبر صلی الله علیه وسلم له به ویښته اینځل، بیا به له منګزول نو لاس به نه لګېدو؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر مبارک سره به لاس لګېدو که نه به لګېدو؟ لګېدو به. نو مطلب دا نه دی چې ښځه او خاوند ولګېدو یو بس اعتکاف مات شو، نه، چې د شهوت په نیت وي. چې د څه په نیت وي؟ د شهوت په نیت وي. دریم، منی، د منی وتل په مباشرت سره. مباشرت څه معنی؟ نه، ښځې سره چې ولګي. کوروالی خو موږ کوروالی خبره ختمه شو. منی وته په دې سره چې د ښځې سره ولګي یا په خپل لاس یې وباسي، په دې سره اعتکاف ماتیږي. ها که احتلام ورته وشي نو په احتلام سره اعتکاف نه ماتیږي، ځکه چې هغه د په اختیار کې نه ځي. څلورمه خبره چې رئیس سره اعتکاف ماتیږي چې په زنانه باندې حیض راشي یا پې څلوېښتي راشي. څلورمه خبره چې د هغې سره اعتکاف ماتیږي چې په زنانه باندې حیض راشي او یا پې څلوېښتي راشي. پنځمه خبره چې د هغې سره اعتکاف ماتیږي چې عقل ختم شي په نشې سره. داسې څه وخوري، داسې څه وڅکي چې په هغې سره څه شي؟ عقل یې ختم شي، نشه شي، دې سره اعتکاف ماتیږي. شپږمه خبره چې د هغې سره اعتکاف ماتیږي چې یو سړی مرتد شي، والعیاذ بالله. الله دې زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي. چې یو سړی څه شي؟ مرتد شي. اوومه خبره چې د هغې سره اعتکاف ماتیږي قطع النیه، نیت پرې کول، یعنې نیت ختمول. دا مسله اوس مخکې تېره شو. اتمه خبره چې د هغې سره اعتکاف ختمیږي مرګ. حدیث دی که نه؟ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. د آدم بچی چې مړ شي نو عمل یې څه شو؟ عمل یې ختم شو، سوای د دریو خبرو نه به ذکر شوي. نو څو خبرې شو؟ اته. ها قاري صاحب کومې کومې؟ په جماع، په کوروالي سره. دویم او دریم ته یو ځای کړو. دویم دا چې د ښځې سره یا د وینځي سره میلاوېده بغیر د کوروالي نه، د هغې د بدن سره لګېده په نیت د شهوت. او دریم استمناء، په خپل لاس سره مني ویسته یا د ښځې سره چې را بدن ولګي په دې سره مني وته. څلورم په ښځه باندې چې حیض یې راشي یا څلوېښتي. پنځم دا چې داسې څه وخوري چې د هغې سره عقل ختم شي، نشه شي. شپږم دا دی چې دی د مرتد شي، والعیاذ بالله، د دین نه واوړي.
وم چې دی قطع النیه نیت پرې کول نیت ختمول او اتم الموت مرګ اتم شو